مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ځینې اجتماعي ارشادات او لارښوونې د دې لپاره بیان کړه چې د ځینو اسلام دشمنو انسانانو تهمتونه او د اسلام د پیشوا سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم حقیقی او واقعي شخصیت سره مقایسه کړي او پر دغه ټولو ارشاداتو سربېره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق و عفت او نسوال کولو ته دعوتوي، د صبر او قناعت فضائل ورته بیانوي او فرمایي کچا فقر او سوال کاوه د قیامت په ورځ به پر مخ غوښ نه وي. البته د دې حکم څخه هغه سوالګر وتلی دی چې د ډېر ضرورت په وخت کې د چا څخه یو شی وغواړي. د دغه لارښوونو ترڅنګ خپل اصحاب و عباداتو او هغه اجر او ثواب ته تشویقول چې د الله عز وجل سره و. په دغه لارښوونو او ارشاداتو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو معنویات او مواهب ورپورته کړ ترڅو چې د بشر په تاریخ کې پس له انبیاء علیهم السلام څخه د کمال و هغه لوړې درجې ته ورسېده. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وايي که یو څوک د یو چا متابعت کوي او د هغه پر لار ورسره ځي نو د هغه چا پر طریقه راهیسي چې هغه په اسلام کې او پر سمه طریقه وپاتوي وي، ځکه ژوندۍ د فتنې او اوشتلو څخه نه دی په امان. نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب د دې امت افضل انسانان و، زړونه یې پاک و، په علم کې عمیق و، دنیوي تکلیف یې لږ و. الله عز وجل د خپل نبی د صحبت او د دین د اقامت لپاره اختیار کړی و. د هغو فضیلت و پیژني، د هغو د لارې متابعت وکړي څونه چې مو په وسه پوراوي، د هغو اخلاق او عادات اختیار کړي. هغه پر مستقیمه لار و او بیا په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول امت قائد اعظم داسې ظاهری او معنوي کمالات درلوده، داسې مجد او فضیلت یې درلودي، داسې ښه اخلاق او ښه خویونه یې درلوده چې زړونه ورکشېده او نفسونه تر قربانېده چې یو خبره به نه وکړي صحابه کرامو به د هغه پر عملي کولو تلوار کاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه عالی اوصاف سره وکولای شوی چې په مدینه منوره کې یو نوې د مجد او شرف داسې ټولنه جوړه کړي چې په تاریخ کې مثل نه لیدل کیږي او دغه ټولنې د مشاکلو د لری کولو لپاره داسې حل پیدا کړي چې یو انسان پر راحت سره ژوند پکښ وکړي. دا هم په داسې وخت کې چې د هغه وخت انسانانو د جهالت په تاریکیو کې ژوند کاوه، خو په دغه لارښوونو
او په دغه لوړو معنویاتو د دغه نوې ټولنې عنصرونه پوره سوه او د وخت د ټولو مشاکلو په مخ کې ودرېده. د ورځو او تاریخ مخ یې وسمې لارې ته واړاوه. ورونو، پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې د نوې اسلامي ټولنې اساس ټینګ او مضبوط کړي، د مسلمانانو په مابین کې عقیدوي، سیاسي او نظامی وحدت راوستي، نو یې دا بهتره ولیده چې د غیر مسلمانو سره هم منظم علاقات ولري او د دې کار څخه مقصد دا و چې ټول بشریت په امن او سلام، خیر او سعادت کې ژوند وکړي او دغه منطقه په یو اتحاد کې منظمه شي او هلته په هغه منطقه کې چې په تعصب او نفاق سره ډکه د عفو او بخښنې طریقه کښېښول شي. لکه د مخه چې مو درته وویل، هغه غیر مسلمین چې مدینه منورې ته نږدې پراته وو هغه يهود وو. دغه يهودو که څه هم پټ په زړه کې د مسلمانانو سره عداوت درلودي، مګر تر اوسه پورې هیڅ مقاومت او دشمنی نه وښکاره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د يهودو سره هم یو خاصه معاهده ولیکل چې په هغه معاهده کې يهودو ته دینی او مالی مطلقه ازادي ورکړې و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د پاره د فرار کولو یا د مالو د مصادره کولو یا د دشمنی هیڅ سیاست نو اختیار کړی او دغه معاهده د هغې معاهدې ترڅنګ و چې په خپل د مسلمانانو تر مابین لیکل شوی و چې د هغې معاهدې مهمه ماده مو درته بیان کړې او اوس به د يهودو سره د معاهدې مهم ټکي درته بیان شي چې دا هم اسلامي قانون دی. اول، يهود د بني عوف د مسلمانانو سره یو امت دی. د يهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی. د دوی مریان او د دوی ځانونه په دوی اړه لري. دوهم، يهود خپل خرڅ او مصرف کوي او مسلمانان خپل خرڅ او خپل مصرف کوي. دریم، يهود او مسلمانان به یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې کوي چې د دوی سره جنگ یا پر دوی تجاوز او تیری کوي. څلورم، یو سړی د بل حلیف په ګناه نه نیول کیږي او د مظلوم به کومک کیږي. پنځم، تر کومه وخت چې مسلمانان په جنگ کې وي يهود د مسلمانانو ملګری دي. شپږم، کله دغه عهدنامه د خلقو په مابین کې یو داسې شخړه یا جنجال پیښ شو چې د هغه څخه د شر او فساد بیره و، هغه موضوع به و الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته محول کیږي. اوم، وقریش او وهغه کسانو ته چې د قریش نصرت کوي جوار نور کول کیږي. اتم، مسلمانان او يهود به یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې سره کوي چې پر مدینه منوره حمله کوي او پر هر چا د هغه حصے ساتنه ده چې د دوی وتربته وي. نهم، دغه عهدنامه بل ظالمه او ګناهکاره بل څوک نه ماتوي. یعنی هر چا که دغه عهدنامه ماته کړه هغه ظالم او آثم دی او جزا ورکول کیږي. ورونو، دغه عهدنامه په لیکلو سره مدینه منوره او د هغه شاوخوا یو وفاقي دولت او حکومت سو چې نن ورځ فدرالي حکومت هم ورته وایي چې مرکز او پایتخت مدینه منوره سو او دغه حکومت رئیس کچیر دغه تعبیر صحیح وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. حکم او امر په دغه حکومت کې د مسلمانانو دی چې په دغه عهدنامه سره مدینه منوره د اسلام د پاره یو حقیقي او واقعي مرکز او پایتخت وګرځیده او د پاره د دې چې د امن او سلام منطقه نور هم پراخه شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پراتونکو وختو کې د نور قبایل سره هم د وخت د مراعات سره سم دغه معاهده کړي او لیکلي دي چې پراتونکو بحثو کې به پر خپل ځای درته بیان شي. ورونو، موږ مخکې هغه تکالیف او آزارونه درته بیان کړه چې د مکه مکرمه کفارو پر مسلمانانو تیرول او د دوی هغه کارونه مو درته بیان کړه چې د هجرت په وخت کې د مسلمانانو سره وکړه چې د هغه اعمالو په سبب د مکه مکرمه کفار د دې وړ وګرځیدل چې جنگ ورسره وشي او مالونه مصادره کړي شي. خو دوی
پر هغه اعمالو سربیره بیا هم هغه خپل عداوت نه پرېښاوه او د غفلت د خوب څخه نه راویښېده، بلکې په دې ډېر خفه و چې مسلمانان ولې د دوی د عذابو څخه خلاص و او ولې په مدینه منوره کې د امان ځای پیدا کړ. نو یا عبد الله ابن ابي ابن سلول ته هغه چې مشرک او د انصارو رئیس بلل کېدی، که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت نه وای کړی او انصارو ایمان نه وای راوړی، قریب و چې اهل مدینه پر خپل ځانو پاچا وګرځوي. نو قریش و دغه عبد الله ابن ابي او د دوه مشرک ملګرو ته خط ولیکي چې ورته لیکلی و تاسو زموږ وسړی ته ځای ورکړئ، موږ په الله سره قسم یادو چې یا به جنگ ورسره کوي او د خپل شار څخه به باسي یا به موږ ټول پر تاسو حمله کوو، تاسو به وژنو او شذ به مو بنديان نیسو. دغه لیک پر رسیدلو سره عبد الله ابن ابي اراده وکړه چې د مکه مکرمه د مشرکانو امر پر ځای کړي. یو خو په خپل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ذاتی حسد او عداوت درلودي، ځکه دا فکر کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاچاهي د څخه اخیسته ده او بل دا امر هم ورته راغلی. عبد الرحمن ابن كعب رضی الله تعالی عنه وای کوم وخت چې عبد الله ابن ابي او د بدپرستو ملګرو ته دا امر ورسېدی، خپل نفر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د پاره سره راټول کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په دې واقعا خبر سو نو ورغلی او ورته ویل د قریش د جنگ وعده و دغه حال ته ورسولاست. قریش دون ضرر نشي رسولای لکه دغه اوس چې تاسو خپل ځانو ته رسوي. تاسو غواړئ چې د خپل ورونو او اولادو سره وجنګیږئ. هغه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبره واورېده برته سره و پاشل شو او عبد الله ابن ابي په دغه وخت کې د جنگ اراده پرې شو. خدا معلومه خبره و چې عبد الله همیشه د قریش طرفدار و. هر وخت چې به دا موقع په لاس ورغله چې مسلمانان او مشرکان په جنگ سره اخته کې د بخپل ټول کوششونه کول او په دغه کار کې يهودو هم د کومک کاوه. مګر هلته د حکیم نبی صلی الله علیه و آله وسلم حکمتونه و چې د دوی د شر او شیطانت ورونه هر وخت په پوره حکمت سره وروجل. په دغه وختو کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د عمره د ادا کولو د پاره مکه مکرمه ته ولاړ او هلته د پخوانی شناخت او تعلق په سبب د امیه ابن خلف کور ته ورغلی او بیا یې امیه ته وویل زما د پاره داسې فارغه وخت وګوره چې زه پر کعبه شریفه طواف وکم. امیه هم د څاښت په وخت کې د طواف د پاره راوېستی. بلار کې ابو جهل په مخ ورغلی. ابو جهل ویل یا ابا صفوان دغه څوک در سره دی؟ ویل دا سعد دی. ابو جهل و سعد رضی الله تعالی عنہ ته ویل ګمان نکوم چې په امن سره دی پر کعبه طواف وکې، ځکه تاسو هغه د دینه وټول خلقو ته ځای ور کړی دی او تاسو دا عزم کړی دی چې د هغو نصرت او کومک وکړي. په والله کداغه صفوان نه وای در سره خپل کور ته به سالم نه وای تللی. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په لوړ आवाज ورته وویل په والله کته ما دغه څخه منع کې زبتا د داسې شي څخه منع کم چې هغه وتا ته تر دغه سخت تمامېږي. ستا تجارتي لار پر اهل مدینه ده. ورونو د مکه مکرمه کافر قریشو یوازې په دې سره کفایت و نه کوي چې د مدینه منوره و مشرکانو او منافقینو ته لیکونه ولېږي، بلکې و مهاجر مسلمانانو ته هم حال ولېږي چې تاسو په دې مخه تاوځي چې و یثرب ته ولاړاست او زموږ څخه خلاص واست. موږ به هلته پسې درسو او د خپل کورو په مابین کې به مو نیست او نابود کو. دا خبرې یوازې تهدیدونه او وعده نه وي، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قریشو د خیانت او د شر د اراده حالات ور معلوم و. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو به شپه په بیداری او پیرو تیرولې. امام مسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي د مدینه منوره په اول شپو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې ویښ. یو شپه یې و فرمایل کشک زما د اصحابو څخه یو صالح سړی نن شپه پر ما پیرا وکي.
وایي موږ د هلته سره ناست وو چې د اسلحې شرنګی مو واورېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل څوک یې؟ هغه ویل سعد ابن ابي وقاص. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل د چیش لپاره راغلی؟ ویل زما په زړه کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیره راولوېده، راغلم چې پیره پر وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه او بیا د دسو ورونو داسې نه و چې دغه پیره ځینې شپې وي او ځینې نه وي، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د پاره همیشنی او پرلپسې کار و. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې پیره کېدلې تر څو چې د الله عز وجل دا قول نازل سو: والله يعصمك من الناس. الله عز وجل دې د خلقو څخه ساتي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه خپل کوټه څخه سر راويستي او وی فرمایل: اے خلقو زما څخه ولاړ سي، الله عز وجل زه وساتلم. د مکه مکرمه د مشرکانو د طرفه خطر یوازې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نو متوجه، بلکې ټول مسلمانان په خطر کې وو. د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی، وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب مدینه منوره ته راغله او انصار ځای ورکړي، ټول عربو د یو قوس څخه وشتل، یعنی ټول یو قسم دشمنان و. نو ځکه مسلمانانو شپه به اسلحه نه تیرول او د ورځې به له اسلحه نه ګرځیدل، یعنی د شپې او ورځې به اسلحه ورسره و. دغه خطرناک حالات په جریان کې کم چې په مدینه منوره کې د مسلمانانو وجود په خطر کې اچولې وو او د قریشو پر دغه حال یې دلالت کاوه چې دوی هیڅ کله د غفلت د خوب څخه نه راویښیږي او د خپل سرکشي څخه لاس نه اخلي. الله عز وجل و مسلمانانو ته په جنگ کولو سره اجازه ورکړه. دا فقط اجازه و، د جهاد فرضیت نو. الله عز وجل د سوره الحج په 19 نمبر آیات کې فرمایي: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. یعنی حکم او اجازه د جنگ هغو کسانو ته ورکول شوی ده چې د دوی سره د کفارو د طرفه جنگ کیږي، دا هم په دې سبب چې پر دوی ظلم کیږي او بهشکه چې الله عز وجل د دوی پر نصرت او کومک قادر دی. کوم وخت چې دغه د جنگ کولو اجازه نازله شوه، په دغه وختو کې چې مسلمانانو ته یوازنی لوی او سرکشه قوت متوجه وو، هغه د قریش قوت وو. نو حکمت دا وو چې مسلمانان خپل سیطره او تسلط پر هغه لارو قائم کی کم چې هغه د مکه مکرمه څخه و شام ته د قریشو د تجارت لار وو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لارې د سیطرې لپاره دوه کاره یا دوه نقشې عملي کړې. اول دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه قبیلو سره چې دغه لارې پر شاوخوا پرته وي یا د مدینه منورې څخه تر دغه لارې پورې پرته وي د حلف یا یو پر بل د نه تجاوز کولو معاهده ولیکلې، لکه څنګه چې د يهودو سره د مخه معاهده لیکل شوی و. د غرنګ د تجاوز نه کولو معاهده د مخه تر دې چې عسکري نشاط یا عسکري تحرکات شروع سي د جوهینه د قبیله سره ولیکل شو چې دغه د جوهینه د قبیله کورونه د مدینه منورې څخه 3 میله لري پراته و. او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوري د نه تجاوز کولو معاهده د خپل عسکري پیرو او غشتو پترس کې د نورو قبیلو سره هم ولیکلې چې پر خپل وخت به درته بیان سي. دوهم دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د قریشو تجارتي لارو ته معلوماتي پرلپسې دلیل لري. نو دغه دوه نقشو د عملي کولو لپاره په مسلمانانو کې عسکري نشاط او تحرکات شروع شو. البته دغه کارونه پس له هغه الهي اجازه څخه و چې د جنگ د پاره ورکول شو. ورونو اوس به هغه غزاوی او سریه چې تر بدر د مخه پیښ شوې دي درته بیان کوم. خو دغه یو شی ته همیشه متوجه اوسئ. د سیرت
یا تاریخ په کتابو کې هر هغه جنگ ته چې په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وتلی وي که جنگ سوی وي که نه وي سوی وهغه ته غزا ویل کیږي او هر هغه جنگ ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوی وتلی بلکې د خپل قومندانانو څخه یو څوک لېږلی وي وهغه ته سریه ویل کیږي سریه یعنی ټولي اوس چې مسلمانانو په عسکري حرکت شروع وکړه دغه حرکتونه یې د هغه استطلاعي یا استخباراتي دورو په شکل و یعنی معلوماتي دورې وي دغه تلو او راتلو څخه د مسلمانانو مقصد دا و چې پر مدینه منوره راګرځېدلې لارې ورمعلومې سي او هغه لارې ورمعلومې سي چې مکه مکرمه ته ځي او د هغه قبایلو سره د صلح معاهده ولیکي چې دغه لارو پر شاوخوا دي او په عین وخت کې د مدینه منورې مشرکان او يهود او شاوخوا هغه صحرایي عرب چې پر دوی راګرځېدلي و په دې پوکي چې مسلمانان قوي دي او د هغه په خواني ضعف څخه خلاص و او په عین وخت کې قریش ته هم اختار ورکړي چې د غفلت د خوب څخه راوښتي او شاید قریش پر خپل تجارت او اقتصاد دغه خطر حس کړي او د صلح لار اختیار کړي دغه قصد او اراده پریږدي چې د مدینه منورې مسلمانان د خپل کورو په مابین کې ووښني او د هغه ضعیف مسلمانانو آزارول پریږدي چې په مکه مکرمه کې پاتې دي او مسلمانان د خپل رسالت پر رسولو کې په جزیره العرب کې حر او آزاد پریږدي اوس په اختصار سره دغه سریو حالات درته بیان سي اوله سریه چې سریه سیف البحر ورته ویل کیږي سیف البحر د یو ځای نوم دی د هجرت په اول کال د روژې په میاشت کې چې د 623 میلادي کال د مارچ میاشت و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ټولي یا سریه جوړ کړ چې د نفر شمیر یې 10 نفره د مهاجرینو او مشر یا قومندان دغه ټولي سیدنا حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو دغه ټولي بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکي ابا مرثد ابن کناز ابن حسین الغنوی وو د دې ټولي وظیفه دا و چې د قریشو پر هغه قافله حمله وکړي چې د شام څخه را رهي سوی و او 300 نفر ورسره دي دغه قافله مشر ابو جهل و دا هغه اوله ټولي ده چې په اسلام کې جوړیږي حمزه رضی الله تعالی عنه د 10 نفر مهاجرینو سره د قافله و طرف ته رهیسو او هلته د سیف البحر په منطقه کې د قافله سره مخامخ شو دواړه طرفه مخ په مخ د جنگ لپاره سره ودرېدل دا ممکنه و چې د قافله د خلقو او مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ شي مګر مجدي ابن عمر الجهني چې د دواړو طرفو حلیف وو د قافله او د مسلمانانو د ټولي په مابین کې خپل قوم ودراوه ول زه نه غواړم چې زموږ په مځکه او منطقه کې جنگ پیښ شي او قافله ته د تیرېدو اجازه ورکړه نو د حمزه رضی الله تعالی عنه ټولي څه ونه کړ ځکه حمزه رضی الله تعالی عنه یوازې په دې سره امر کړ سوی وو چې قافله را وګرځوي دا اجازه نه ورکول سوی چې د بل چا سره جنگ وکړي او بل دغه مجدي د مسلمانانو حلیف هم وو یعنی د او د مسلمانانو په مابین کې د نه تعرض معاهده هم وو نو دغه مجدي ابن عمر په واسطه د قریش قافله صحیح سالم ولاړ ورونو دا واقعه د هجرت په اول کال د روژې په میاشت کې و نو د جهاد اجازه د هجرت په اول کال کې شوې ده او اوله واقعه د روژې په میاشت کې و نو دغه څخه مشتداره معلومه سو چې د روژې میاشت د راحت او تنبلي خوب او خوراک میاشت نه ده بلکې د روژې میاشت د زحمت او طاعت جهاد او عبادت میاشت ده او پراتلونکو بحثو کې به تاسو ووینئ چې د اسلام لوی واقعې او فتوحات پروژه کې پیښ شوې دي حتی د اسلام اوله ټولي او اول بیرغ د روژې په میاشت کې و دوهمه سریه چې سریه رابغ ورته ویل کیږي رابغ د یو ځای نوم دی دغه ټولي لېږل د هجرت د اول کال د شوال په میاشت کې و
روژه تیر سوه. د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل ټولي د عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب په مشرۍ جوړ کړ چې دغه عبیده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی ورون. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټولي مسؤلیت او مشرتوب د خپل اقرباو پر غاړه ورواچاوه یا ور اچاوه. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ د قریش سره وو. نو یو غوښته چې د مسلمانانو د ټولي قومندانان هم قریش وي، بل چاته دغه مشرتوب نور کاوه. دا د دې لپاره چې خلک پوسي چې جنگ او اختلاف د یوې او بلې قبیله په مابین کې نه دی، بلکې دواړه طرفه یو قبیله ده. دلته د دین او عقیده اختلاف دی. په دینی مسائلو کې دوست، قوم او قبیله اعتبار نه لري. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راغلی چې د قریش یو بل قافله د ابو سفیان په مشرۍ را رهیده او د دې قافلې سره 200 نفر ملګری دي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب امر کوي چې ټولي جوړه کړه. دا ورش پېتنه پریزه ټولي جوړه سو او د ټولي ټول افراد مهاجر مسلمانان وو. ټولي جوړه سو او د قافلې پر طرف رهیس وو. دغه ټولي بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکو مستح ابن اثاثه ابن مطلب ابن عبد مناف. څنګه چې ابو سفیان د مخله دغه حمله د پاره ځان آماده کړی وو، نو وې کولای سوای چې د مسلمانانو څخه قافله خلاص کړي. او هغه په دې ډول سره ابو سفیان د قافلې د تیرېدو د لارې په مخ کې غشي وشتون کې کښنولې و او د غشو وشتونکو وشاته د قافلې لار و. نو غشو وشتونکو به د مسلمانانو پر ټولي د غشو وارونه کول او مسلمانان د غشو په سبب نسوای ور د مخ کېدلای او هلته تر شا قافله تیر سو. په دغه طریقه سره قافله د مسلمانانو د حمله څخه خلاص سو. نو د مسلمانانو او کفارو په مابین کې په غشو وشتل وسوه، مګر نور جنگ نسو پیښ. خو په دغه سریه کې د مکه مکرمه د کفارو د ډلې څخه 2 نفر د مسلمانانو سره ملګری سو، چې دغه 2 نفر څخه یو نفر مقداد ابن عمرو البحراني وو او بل عتبه ابن غزوان المازني وو، چې دوی اصلا مسلمانان وو او د کفارو په قافله کې هم دغه مقصد د پاره ورسره راوتلی وو چې مسلمانانو ته ځان ورسوي. درېمه سریه چې سریه الخرار ورته ویل کیږي. خرار و جحفه ته نږدې د یو ځای نوم دی. د هجرت په اول کال د ذوالقعده په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو شل نفریزه ټولي جوړ کړ چې دا ټولي هم ټول مهاجرین و. د ټولي مشر او قومندان سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. دغه ټولي بیرغ سپین او اخستونکو مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه. دا ټولي هم د قریشو و یوې قافلې ته ولېږل سو او ټولي ته وویل سو چې تر خرار به نه تیرېږي. دغه ټولي پر پښو او پیاده ورهیس و. د ورځې په پټېده او د شپې به تک کاوه. د پنځشنبه په ورځ و خرار ته ورسېده. ویلې د چې قافله پرون لا تیر شوې ده، نو په دې وار کې هم جنگ نسو پیښ. په دغه وختو کې د مکه مکرمه څخه خبر راغلی چې د قریشو یو لوی سردار او د مکه مکرمه ډېر لوی مشر او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوی دشمن ولید ابن المغیره مرس، چې دغه ولید د خالد ابن ولید پلار و. نو ولید نه د بدر په جنگ کې ګډون کړی دی نه په نورو جنگو کې، ځکه دی تر دغه جنگو د مخه مرسو. د ابوا یا وزا یا ودان غزا دغه درو ټولیو تر لېږلو وروسته د هجرت په 2 کال کې د سفر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل په یو غزا ووتی او دغه غزا ته غزوه الابوا یا غزوه الودان ویل کیږي. ودان د مکه مکرمه او مدینه منوره په مابین کې د یو ځای نوم دی او ابوا و ودان ته نږدې د بل ځای نوم دی. نو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله غزا ده چې د هجرت په 2 کال د سفر په میاشت کې و. تاسو ته معلومه ده چې تر دغه غزا د مخه د سعد ابن ابي وقاص ټولي و
چې هغه د هجرت د اول کال د شوال په میاشت کې و. څرنګه چې تر شوال وروسته ذوالقعده داخله شوه او هغه د حرامو میاشتو څخه و، نور نو جنگ پاتې شو. ذوالقعده، ذوالحجه او محرم درې سره هغه میاشتې وې چې جنگ پکښې منع او حرام و. نو ځکه په دغه درو میاشتو کې کومه غزا یا سریه یا جنگ نه دی پیښ شوی. کوم وخت چې دغه درې حرام میاشتې تیرې شوې او جنگ جائز شو، نو فورا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل د مهاجرینو څخه او یا نفریزه لشکر جوړ کړي، غواړي چې د قریشو پر یوه قافله حمله وکړي ترڅو چې ودان ته ورسېږي. څرنګه چې قافله د بني زمره د قبیلې په منطقه کې و، دلته عمرو ابن مخشی الزمری چې د بني زمره د مشرانو څخه و، خپل قوم د قافلې او مسلمانانو په مابین کې ودراوه او قافله تیره شوه. دغه عمرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د دوستی او نه تجاوز د معاهده غوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه غوښتنه قبول کړه او داسې معاهده ورسره وکړه. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د بني زمره سره عهد دی چې دوی پر خپل مالو او ځانو په امان دي او موږ د هغه چا په مقابل کې د دوی کومک کوو چې پر دوی حمله وکړي. بل هغه وخت څخه چې دوی د الله د دین سره وجنګیږي او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه کومک وغوښتي، دوی به کومک کوي. په دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 15 ورځې تر مدینه منورې د باندې تیر کړې. دغه غزا بیرغ سپین او اخیستونکی حمزه رضی الله تعالی عنہ. د بوات غزا د هجرت د دوهم کال د ربيع الاول په میاشت کې دوهم وار بیا په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غزا ووتی چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوهمه غزا ده او غزوه البوات ورته ویل کیږي. بوات د جوهینه د غرو څخه یو غر دی چې د شام ولارې ته نږدې دی. دا وار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره 200 نفره سپاره ور سره و چې په دغه وخت کې د مسلمانانو هغه لوی لشکر دغه او د دې غزا څخه بیا هم د قریشو یو قافله مقصد و چې 2500 اوشان پکښې و او دغه لوی قافلې سره فقط 100 نفره ساتونکي ملګری و. د دې قافلې مشر امیه ابن خلف الجمحي و، مګر دا قافله هم د مسلمانانو د حمله څخه خلاص شوه ځکه قافلې ته مخکې لا خبر رسیدلی و او لار یې واړوله. قافله تیر شوه او جنگ نسو پیښ. دغه اسلامي لشکر بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د صفوان غزا د هجرت د دوهم کال د ربيع الاول په میاشت کې کرز ابن جابر الفهري د مشرکانو د قواو په ملګرتیا په پټه د مدینه منورې پر اطرافو کم چې هلته د اهل مدینه باغونه و او حیوانات یې ګرځیده حمله وکړه. د باغو څخه خرماوي او میوه ورسره واخیسته او ځینې حیوانات یا مواشي ورسره بوتله او یو نفر د انصارو څخه چې په خپل کشت کې کار کاوه شهید کړي او دغه د کرز ابن جابر ډله بیرته وتښتېده. خو هلته چغې او نارې جوړې شوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نارې واورېدې، فورا پر خپل آس سپور سو او هغه طرف ته رهیسو. اصحاب کرامو چې واورېد چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه خواته ولاړ، هر یو کوشش کوي چې ژر وهغه طرف ته رهیسي، هر یو ځان تیاروي او رهي کیږي. نو خود پاشلی او یو پر هغه طرف ورهیدي ځکه یو په واقعا خبرېږي. په دغه حال کې د مسلمانانو او یا نفریز لشکر جوړ شو. په کرز او د هغه په قواو پسې ورووتی. کرز چې تر شا په ځان پسې نفر ولیده، هغه خرماوي چې ورڅخه وي هغه غورځولې او غواړي چې ځان خلاص کړي او هغه اول نفر چې په د پسې دی او تعقیبوي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ترڅو چې د بدر سره وې شیلې ته ورسېدي چې دغه شیلې ته صفوان ویل کیږي او ځان یې خلاص کړي. نو د غزا نوم هم غزوه صفوان سو. مګر د مسلمانانو لشکر په کرز پسې نور ورسېدي او بیل جنگ بیرته راوګرځېدي. دغه غزا ته د بدر اوله غزا هم ویل کیږي.
ځکه د بدر په منطقه کې و. په دغه غزا کې د مسلمانانو بیرغ سپین او اخیستونکی علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه. د ذل عشيره غزا، ذل عشيره د ينبوع و طرف ته د یو ځای نوم دی. د هجرت د دوهم کال د جمادی الاول د میاشتې په اخر کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 150 نفر مهاجرینو په ملګرتیا پر 10 اوشانو د غزا د پاره ووته. د دې غزا مقصد د قریشو پر یو قافله حمله و. ځکه مسلمانانو ته خبر ورسېدی چې د مکه مکرمه څخه د قریشو یو لوی قافله راووته چې د ټولو قریشو مالونه پکښې دي او شام ته ځي. نو مسلمانانو غوښته چې پر دغه قافله حمله وکړي. مسلمانان چې وذل عشيره ته یا وذل عشيره ته ورسېده ویل د چې قافله څو ورځې مخکې تیر شوې ده او دا هغه قافله ده چې بیرته د شام څخه راتله او مسلمانان د حمله د پاره وروته او په نتیجه کې د بدر لو غزا پیښ شوه. او په دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی مدلج د قبیله او د هغو د حلفاو سره د نه تجاوز یا نه حمله کولو معاهده وکړه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه منطقه کې د ډېرې مودې د پاره چې څوک وايي یو میاشت و پاتې شو. دا د دې د پاره چې د مسلمانانو قوت، قدرت او سلطه و خلق ته معلوم سي. ځکه دا هغه منطقې دي چې مسلمانانو ته نږدې دي او دغه منطقو خلق د مسلمانانو قوت او طاقت ومني او دغه منطقې د قافلو لار ده. په دغه غزا کې د مسلمانانو بیرغ سپین او اخیستونکي حمزه رضی الله تعالی عنہ. محترم ورونو، موږ تر دغه ځای پورې د مسلمانانو په عسکري او اطلاعاتي حرکتو کې په ترتیب سره اول د درو سره یو بیان درته وکي او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څلورو غزاو بیان درته وکي چې نه په سریو کې جنگ پیښ شوی دی نه په غزاو کې. او اوس پر هغه ترتیب وسلرمه سریه تر ورسېدو. سلرمه سریه چې سریه نخله ورته ویل کیږي. نخله د طائف او مکه مکرمه په مابین کې د یو ځای نوم دی چې دا سریه د بدر تر غزا د مخه او د بدر تر غزا پورې دا اخیری ټولی یا سریه ده. د هجرت په 12م کال د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبد الله ابن جحش الاسدی رضی الله تعالی عنہ د 12 نفر مهاجرینو سره او په بل روایت کې د 8 نفر سره ونخلته ولېږي چې پر 2 نفر یې یو اشترلودي او په نوبت پر سپریده. په دغه ډله کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هم وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه عبد الله ابن جحش ته یو لیک ورکړي او ول دا لیک به تر هغه نه ګوري چې د 2 ورځو مزل دې نوي کړی. دغه ټولي چې 2 ورځې لار ووهل دا نو لیک خلاص کړي او وی وایي. په لیک کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر داسې نیوشته شوی و. کوم وخت چې د زما لیک ووایي نو د نخله و طرف ته چې د طائف او مکه مکرمه په مابین کې ده رهسه او هلته واړه د قریش د قافلې انتظار کوه. کوم قافله پیدا کړه او په وسه مو پرسوه چې ټوله یا یو څه په غنیمت واخلي دا کار وکړي. عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ چې لیک ووایه نو یې ویل سمعا وطاعه یعنی ستا امر می واوریدي او اطاعت کوم لکه موږ چې وایو پر دواړو سترګو. عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ خپل ملګری په دغه امر خبر کړ او ویل زمو و دغه کار ته نه مجبور کوم. کله چا شهادت خوښ دی را سره ملګری دي سي او کې مرګ نه وي خوښ بیرته دی وګرځي. خو زه په خپل تلون کېم. ورونو تاسو په هیڅ چې په صحابه کرامو کې هیڅوک داسې نه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت ونکړي او شهادت یې نه وي خوښ او دغه هم د دوی د کامیابی سبب وو. نو ټول ورسره رهیس وو. خو په لار کې د سعد ابن ابي وقاص او د عتبه ابن غزوان هغه اوش ورکسو چې دوی دواړه په شریکان وو. دغه دوه د هغه خپل اوش په پیدا کولو پسې ولاړ او عبد الله ابن جحش په نخله کې واړو. په دغه وخت کې د قریشو قافله راغله چې اوس کې څرمنې او نور تجارتي مالونه پکښې وو او د قافلې سره ملګری خلک دغه وو. اول عمرو ابن الحضرمي، دوهم عثمان،
دریم نوفل د عبد الله ابن مغیره زامن. عثمان او نوفل د عبد الله ابن مغیره زامن و. او حکم ابن کیسان. مسلمانانو مشوره سره وکړه چې نن د رجب اخیری ورځ ده او رجب د هغو میاشتو څخه دی چې جنگ او تجاوز پکې حرام دي. که جنگ ورسره وکړو د حرامي میاشتې حرمت مو مات کړي او که نن شپه پریږدو قافله د حرم و منطقې ته داخليږي چې هلته هم جنگ حرام دی. نو یې پر دې اتفاق سو چې جنگ ورسره کوو. دا یو روایت. او په بل روایت کې وایي چې د اصحاب کرامو دا خیال وو چې رجب وتلی او شعبان داخل شوی دی نو خود جنگ جائز او روا دی. پر قافله حمله وکړه. د قافلې د نفرو څخه یو نفر چې عامر ابن الحزرمي وو په غش ووشتي او ووجل سو چې دغه نو اول مشرک سړی دی چې د مسلمانانو د طرفه وجل کیږي. څنګه چې قافلې آمادګي نه درلوده ورخطا سو او په تشته شروع وکړه. مسلمانانو دوه نفر د کفارو څخه بندیان ونیول چې یو یې حکم ابن کیسان وو او بل یې عثمان وو او نوفل په تشته ځان خلاص کړ. مسلمانانو د قریشو قافله او بندیان مدینه منوره ته راوسته چې دانو په اسلام کې اول مشرک وجل کیږي او اول بندیان نیول کیږي او اول غنیمت اخیستل کیږي. سبحان الله. مخکې به 10 نفر 20 نفر حتی 200 نفر تللی او لېږل شوي وو. بیل دې څخه چې څه وکي برته په خالی لاس راغله مګر دا ور 6 نفرو یا 10 نفرو ټول قافله او بندیان راوستل. دا د قادر الله جل جلاله قدرت وو. مګر مشکله خبره ده چې دا ټول واقعات په حرامه میاشت کې چې رجب دی پیښ شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی پکار نو راځي. اول ما تاسو په حرامه میاشت کې په جنگ کولو نو است امر کړی او په دې کار سره مشرکانو ته پر مسلمانانو د تهمت ویلو موقع په لاس ورغله. په عربو کې اوازې خبرې کړې چې مسلمانانو هغه میاشتې حلال وګرځولې چې الله عزوجل حرام کړی دي چې دا کار په عربو کې ډېر لوی عیب او بد کار بلل کېدی. او هغه جنگونه چې په حرامو میاشتو کې پیښ شوي و حرب الفجار ورته وایي. او اوس مسلمانان په حرامو میاشتو کې جنگ او تجاوز کوي. دا ډېر بد کار دی. په دې باره کې خبرې ډېرې زیاتې شوې. خیر اوس چې د ټولي نفر د قافلې غنیمتونه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غنیمتو د قبلولو څخه انکار وکړي او ویل تاسو څنګه په حرامه میاشت کې جنگ او حمله کول؟ هغه ویل یا رسول الله زموږ دا خیال وو چې رجب وتلی او شعبان داخل شوی دی. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو راځي چې دغه غنیمتونه واخلي. قریش او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي او پوښتنه وکړه چې آیا تاسو حرام میاشتې حلال وګرځولې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا حرام میاشتې مونږ نه دي حلال ګرځولې بلکې حرام میاشتې حرام دي. خدا کار په سهو او خطا کې پیښ شو او دغه خطا د پیښېدو په سبب عذر کوو. قریش ول شه دغه دوه نفر بندیان مراک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا دا هم تر هغه نه در کوم څو زموږ هغه دوه نفر را نسی چې هغه دوه نفر سعد ابن ابي وقاص او عتبه ابن غزوان و. ځکه دغه دوه نفر چې د اوش په پیدا کېدو په ستللی و تر اوسه نه راغلي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دا تشویش وو چې قریشو نوی نیولي. نو خود ویل کوم وخت چې زموږ هغه دوه نفر راسي بیا نو تاسو بندیان درکوم. هغه دوه نفر مسلمانان هم لږ وخت وروسته راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم حکم ابن کیسان او عثمان ابن عبد الله ورئلک او د هغه ملسبي کافر دیت ورکړي. خو حکم ابن کیسان چې د بند په موده کې د مسلمانانو شجون اخلاق او گزاره ولیده خوښ اسو او پس له الکېدو مسلمان سو ایمان راوړي. مکه مکرمه ته نو لاړی په مدینه منوره کې پاتې سو او عثمان ابن عبد الله تر الکېدو ورسته مکه مکرمه ته ولاړی او هلته مرسو. دا ور د الله عزوجل په ابدي بندخانه کې بندسو. دا هغه په اسلام کې د اول بندیانو حال و. څنګه چې کفارو د رجب د میاشتې د دغه حمله څخه د ځان په ګټه لو مسأله جوړه کړې و او دا واقعیا په ډیر زور او شور سره هر چیرې بیانول. نو الله عزوجل
د دغه موضوع په باره کې وحی نازل کړي او دا مسله یې په الهي فیصله سره پای ته ورسول. الله عز وجل د سورة البقره په 219 نمبر آیات کې فرمایي: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم خلق ستاسو په حرام میاشتو کې د جنگ کولو پښتنه کوي چې دا پښتنه کفارو پر یو قسم کول چې آیا تا دا کار کړی دی چې حرام میاشتې دي حلال کړي او مسلمانانو بیا داسې پښتنه کول چې اوس خو زموږ څخه په سهو او خطا کې دا کار وسو خو تر دې وروسته په دغه باره کې حکم چی شي دی؟ الله عز وجل دغه پښتنې په جواب کې فرمایي: اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه پښتنې کوونکو ته ووایه چې قصدن په دغه حرام میاشتو کې جنگ کول ډېر لوی ګناه ده. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني هو په حرام میاشتو کې جنگ کول لوی ګناه ده او د الله عز وجل د دین څخه منع کول او پر الله جل جلاله کافر کېدل او د مسجد الحرام څخه د خلق منع کول او د مسجد الحرام خلق د هغه څخه استل د الله عز وجل پنيز تر دغه جنگ چې په حرام میاشتو کې کیږي هم ډېر لو او شدیده ګناه ده. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار. يمنحها شهدا وحفا